اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول بارني د ننه چې څومره میلمانه راغلي دي ټولو ته ستړي مه شئ، پکې رالی یم د ټول خاندان د طرف نه. الله د ټول ښاد او آباد لري چې داسې یو موقع موږ له هم راکړه او داسې یو ټیم یې موږ له هم راکړه چې د عباد توره په هغه کې دا کیسه خدای پاک وکړه. الله پاک د وبخي او زه د ټولو ملګرو هغو ته مې بېګام ویلي دي، اوس هم ورته یم او بار بار زه دا دوی ټولو ته یم چې تاسو مهرباني وکړئ. خیر دی، په زړه نه خو نه وځي، خو البته په شات یې لږ وچوئ. عباد که اوس ورته زه وایم یقین سره چې ما ته اوس دا یو کال یو نیم وشو چې ما ته پته ولګېده چې دا عباد شاعر دی. د نن تاریخه پورې ما ته زه دا علم نه و چې دا شاعر هم دی. بس الله پاک د هغه ځای ښه کړه، بس یو غمه یې الله پاک راکړه او الله پاک وخېسته او په دې هم زه شکر وباسم. زار چاته یم زه په دې باندې شکر وباسم چې زه په بازار کې روان یم او څوک چې دا د عباد پلار دی، او بیا هم شکر وباسم چې داسې مرګ د الله پاک ورکړه. په وطن کې ډېر قسمه مرګونه دي، دا شکر الحمدلله چې هغسې مرګ الله پاک نه یې ورکړی. باقي د الله تاسو ټول ښاد او آباد لري او الله پاک تاسو ټول دغسې دردو او مصیبتونه وساتي او الله رحم وکړه باقي د خیري. بس بیا هم تاسو ټول میلمنو ته ستړي مه شئ یامه او الله ښاد او آباد لره. نور ټیم نه اخلم، خلک ډېر دي، ټیم کم دی. د دغه په مناسبت باندې به زه دا خبره مختصر کړم. نو په دې ځای کې چې هغه منتظر خامان ویلي که نه چې خدایه وجنې هغه خلک چې کورونه پرې ورانېږي، خدایه وجنې هغه خلک چې کورونه پرې ورانېږي او هغه ګرځي سلسل کاله چې مرګی وله بهتر دی. بس الله د ټول ښاد او آباد لري او د ټولو مننه کړم. د خاص کر د تحصیل لنډي کوتل چې څومره د ادبي جرګه د ټولو شکریا ادا کوم، مشرانو کشرانو د سپین ږیرو ځوانانو ټولو شکریا ادا کوم. الله د ټول ښاد او آباد لري او الله هم خوشحاله او آباد ساته. والسلام.